السلام علیکم درنو دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او تېره هفته به مو په خوشحالۍ تېره کړې وي. شاه محمد یارمل یم، راغلی یم ستاسې د خپلې خوښې خپرونې ته، خوږې او ترخې. نو دوستانو، نن ابراهیمي صاحب مو تر څنګ نشته. هغه ګوره چې بیا تر کم جمت لاندې پټ دی، نو بل همکار راسره دی، دی به هم تاسو ته څه لري. تر هغه وروسته به په خپرونه شروع کړو. ډېره مننه. زه هم په خپل وار سره ګرم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دوی ټول روغ او جوړ به وي. صدیق الله صدیقي یم ګران دوستانو. خدای دې وکړي چې تېره خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. په دې خپرونه کې د هر کله په څېر بیا هم موږ ستاسو ته نوي توکي اماده کړي دي. نو څه ورته لرو دوستانو؟ همدارنګه به نن یو څه سره وخاندو، یو څه به ډرامه وګورو. نو خپرونه هم د دوی دپاره ده. نو دا ورې په خپرونه کې دوې برخې راخیستې چې یوه مو ډرامه راخیستې ده او بل مو خبرونه دي. دا ورې نو بیا جالب خبرونه دي، نه ورزشي، اقتصادي، همدارنګه ټول خبرونه دي. نو په اول به راسو صدیق جانه چې څه ورته نه شو، ډرامه ورته نه شروع که څنګه؟ ګران دوستانو ته به اول خبرونه نشر کو، د خبرو وروسته به بیا ډرامه ورته نشر کو. یار زه خو هم چې اول ډرامه ورته نشر کو، ځکه چې په هغې کې ډرامه به دې وګورې، ښه چې چای ورته کښېښولې، چای پر خلاصېدوی په هغه وخت کې به خبرونه مو ګوري. خبرونه مې بیا بېرته طبیعت ورسره خو سر یې راسې ګران دوستانو، ډرامه چمتو ده، ویې ګورئ. کوم ټلیفون دې خوښ دی؟ باز محمد کاکا پشکې خوښ یم. چیز مو خوښ دی؟ ولا وروره زموږ یو دانه ټلیفون پکار و چې انټرنېټ پشکې فعاله کړو. اوس ته نوی غواړې که استعمالي؟ یا وروره چې مستعمل وي او نه کې چارج ډېر ویسي. موږ د دغه دپاره پکار دی چې انټرنېټ پشکې فعاله کړو او چارج یې خلاص نه کړي. مستعمل یې پروا نه کوي چې نه کې ارزانه یي. دغه به درسره واخلو، دغه یو نه کې ارزانه راغله. دغه اخري به 4000 درکوم، در 4000 کم ورکړم. باز محمد کاکا دغه ښه ټلیفون دی، یم بیا کسنامې پشکې راځي، یم انټرنېټ ښه کار پشکې کوي. ورکړه باز محمد کاکا پیسې یې ورکړه. دغه دی ظالمه، سم دم زوم چې د ځانه څه جوړ کړي، د واده پر شرایطو چې ځان برابر کړي. ټیکونه دې تک تور کړه سړی، ولاکه در پوه سي دا سپین ږیری دی، سم دم هلک معلومېږي. باز محمد کاکا ما تا ته ویلي وه، یو خو پر دغه سینو سال تا ته څوک ښځه نه درکوي، بیا کې یې درکړي بیا ولوره یې نه درکوي. هغه طریقه چې ما در ښولې وه، اوس به هغه را شروع کړو، د هغه طریقې څه به کار واخلو. سمه ده، ته مشر یې چې څنګه ستا خوښه وي. هغه ټلیفون چې مې درانې وي په بازار کې، ته هغه را وباسه چې یو ښایسته ادرس در جوړ کړمه. او خود ولې نه؟ ښه نو د چا په نامه یې جوړه؟ باز محمد کاکو نوم به ستا ورکړو، تخلص به چې ډېر جالبه ورکړمه، چې هر څوک دا ستا تخلص وویني خپله درته راجلبېږي. صحیح دی چې ستا خوښ وي، مقصد چې ما کار وشي. دغه د اتو نفر بیا دغه درته راواستوي. فلیپي باز محمد ولا دا دې نوی شی را جوړ کړي یار، دا دې بیا اتو نفرو درخواست راواستوي. زه ماښام ته به چې دغه نفر 200 ته ورسېږي، نور ته څه وایه؟ ښه دا نو زه دې خلکو ته څه ووایم؟ داسې وکړه چې بازار ته ووتې، یو ځای یو ښه ښایسته کروزینګ دې ویدی موټر، کرار یې مخ ته ودرېږه، عکس یې واخله، یوازې موټر پشکې راوله، نور شاوخوا مچکان مه ورسره راوله، عکس پورته کوه، ورته وایه نن دا یم په کویټ کې یم. بل ځای کې یو ځای ښه ښایسته بنګله ویده، د هغه مخ ته درېږه، عکس یې نیسه، شاوخوا مچکان مه ورسره راوله، ورته وایه نن دا یم په ترکیې کې یم. بل دغسې ځای دې ویدی، ورته وایه نن دا یم په جاپان کې یم. بل ځای دې یو ښایسته عکس واخه، شاته خلک راوله، غټ غټ خلک، ورته وایه نن دا یم د بروکسل په کنفرانس کې ولاړ یم. زه اوس درسره ځمه، یو ځای کار لرم، نور کومک بیا زه درسره کومه. ښه په مخه یې ښه، خدای دې مست کړي. د خدای په په مخه یې ښه، خدای دې مست کړي.
هغه سړي زمونږ نیکه د غویي زمون څو مې ټولې جنریټر ټکۍ به یې چې ډکوي دوی دا دې بر بند کړي بیا دلته راغی خو حضوري والا کار ټاکه دا دي کارتونه بس محمد کاکو څنګه دی کاروبار څنګه دی شکر دی ډېر ښه روان دي کارونه او دا حسابونه دې بیخي ډېر څنګه خیر کې نو شته که بیا دا کم یو ځای ده خیر الله اله الا الله رخصت هیڅ لایک نه دی ورکړی دا ولې بله باز محمد کاکو که مو دې مسلمانه څو ځایه پسې ولاړم واجب نه پس څه وخت دی په څو پسې هغه هیڅ لایک چا نه دی ورکړی تال داسې لایکونه به وي داسې به درباندې روان وي داسې کښې وي تا څنګه عکسونه اخیستي دي چې خلک لایک نه درکوي سم عکسونه به دې اخیستي وای مسلمانه پرون ګرده ورځ په داسې لپې عکسو پسې تللی وم ګرده ورځ مې ورته تېره کړه سکړی هلک پرې شپه مې ګرده بدخوابه در اوس ورته ناست یم اوس هسې 4 بجې دي اوس هېچ چا لایک نه دی ورکړی او بس محمد کاکو موږ دې د خوابه وایستو دا نیمه شپه وګوره ستا لایکونه وګوره دا به خلک ټوله ویده دي خو ستا لایکونه ورکوي پرېږده مسلمانه د امبار د څنګه ښایسته عکس و په هغه امبارو چې مې واخلې ستا د خو مې هسې نقل دی وروره بس محمد کاکو ته راولاړ شوی د امبار عکسونه دې پورته کړي دي ما درته ویله ما پلار ته د یو ښایسته موټر سره عکس واخه د یو ښایستې کوټۍ سره عکس واخه پورته یې کړه چې خلک لایکونه ورکړي مسلمانه خو دغسې عکسونه به دې اخیستي وای او نیازه ما د یو بل تېرې به در باندې وکړم بله د نجلۍ درخواست استولی و په تلیفون کې نو خورا ډېرې پوښتنې راته وکړه دې ورته څه کاروبار کوې واده دې کړی دی نه دې کړی کور ځای دې چېرې دی څه شي لرې خورا ډېر مجلس یې راسره وکړي څنګه څه ما نه درته ویل چې کار کېږي اوس نو شیریني در باندې واوښته ظالمه مېر چې پرېږده د هغې نجلۍ اصلا محمد اوس نو څه ورته وایم ما خو خبرې نه دي دا دغه لاره وښه ورته وازه ډېر غټ تجار یم په دوبۍ کې کوټیانې لرم په جاپان کې کوټیانې لرم دلته یو وخت راځم د منظرې دپاره دغسې ځان غټ ورته معرفي که ورا د امبارو عکس مې ور واستوي همداسې نه وي چې راشکي سي بس محمد کاکو اما چې در ښوولي وو هغه رقم ورته ولیکه هغه باره پوهېږي چې دا په مسکینانو پسخان وایي دا تجار سړی دی ښه ځانو په مخه چې ښه زه به بیده سم یو ګړی سمو دی لایک نسته څو نجونو درخواست استولی دي یا د نارینه نه ملګري کوم ځای یا نارینه نه ملګري کوم بس دا تنها به ملګری کوم او عجبه ښایسته ګلې راستولي دا سلام یې مو اچولی دي دا عکس خو واخلم دا ښه عکس دی هو ته یعنې خو ګل راواستوي د مور شي دی سلام جانانه دا عکس ور واستوم چې دا مې په دوبۍ کې شخصي موټر دی د ځان او دا دې پیغام یې راواستوي ته وداسې په لیکم چې څه اوس تا قربان زم ته حاجیانې ستا غږ چې ما واورېدی او ستا عکس چې ما ولیدی پر ما هم بلې وه خور ده
یا نه یم پوښتنې دا خو زه د لمرو ته ګرځم بس په دغه سره بس سیند مې دېرش یو دېرش کاله نه بالا نه دی بس بېغمه اوسه زه دې هم تر مرګه پورې احسان نه یاروم اوس دا راته ووایه چې څه خدمت دې وکړم ولې دې سابلای زه واخم په دواړو سترګو هغه ویې مزوره دلته راځه بولدرو کاټ راوړه خیر کاغه نه و بیا زه خپله درته راوړم فکر مه کوه سلام علیکم وعلیکم السلام وبخښه ته خو یې 2000 والا کاټ راکړه ولې نه پر دواړو سترګو دا رفته نشته که لاړو د خدای په امان اته 22 یو سل 12 دا څه وه وروره دا څنګه کارو ته لاس واچول دي دا ستا سینو سال وګوره دا ستا سپینه ږیره وګوره دا کارونه چې ته کوې څه درته وایم وروره دا یو داسې مرض دی چې وایي سړی په اخته شي بیا به ډېر مشکل ځان ایستلی شي وروره په دغسې 3000 4000 د ورځې یوازې پر کاټو باندې ماسه ځي خلک راځي د سرای دروازې ته درګډوان مې نیسي اوس نظامونه هم راسره اوګاره دي یو جنریټر تېل د ورځې ما نه بسېږي یک کیریان یم په ځان نه پوهېږم چې اوس څه وکړم د دې خو دا ښه و چې یو ښه کوزه مې کړې وای اوس کله یو عکس راواخلي زه همدغه وي کله بل عکس راواخلي زه همدغه وي په شک یم بس په لا په ځان نه پوهېږم 3-4 نجونې عکسونه راستوي یو وایي زه واده در سره کوم بله وایي زه واده در سره کوم اوس اریان یم چې د کومې یوې سره واده وکړم دا دونه پیسې چې ما مصرفولی وای واده مې کړی وای خو تیار به ناست وای تیار کور ځای به وای یوې خو شرطه باندې ایښی و ورته دا سرای جوړ کړه نه وایه که رنګ یې کړ هغه چې په سرای مې 10 لکه روپۍ مصرف کړلې اوس په دې حالات کې که راګر سره بلا کړم که کل پلاچیش ورته وایي ګر سره اوس نه مسیج شته نه شی شته هی وروره دا اوس ته څنګه خبرې کوې زموږ په کلتور کې تر دا اوسه پرې داسې نه دي سوي چې یو څوک چې په فیسبوک کې د یوې نجلۍ سره واده کوي دا اوس خبرې دي چې ته یې کوې ناخي دې خپل ځان همدار بداره کوي پیسې دې پیسې ولاړه دي الکان دې الکان له ځانه څخه دې زامن خوا بدې کړله دا اوس ته څه وایه ستا سن سال وګوره دا خبرې وګوره په فیسبوک کې واده وګوره ته څه خبر یې که یې پلانغه چې ستا سره خبرې کوي میسیجونه درته راځي که دا پلانر و بیا به څه کوې او دا خبرې چې تا ورسره کړي دي دا کې پلا بازار ته راویستلې بیا به ته څه کوې زه دا نه وایم چې خلک دې د انټرنیټ څخه استفاده نه کوي انټرنیټ د دغه لپاره جوړ شوی دی چې خلک سالمه استفاده ځنې وکړي څنګه تجارت وکړي د دولت پرې څنګه د ولس غږ ورسوي د ولس ستونزې څنګه د دولت پرې ورسوي انټرنیټ خو د دې لپاره نه دی چې تا ته پر امبار باندې ولاړ د ځانه څه د سلیپي عکس اخیستی دی دا پورته کوې انجونو ته یې وراسته ای وروره څه درته وایم خدای دې هغه خراب کړي چې په دغه پته اخته کړم ګوره وروره په دې ټولنه کې ځینې داسې کسان سره داسې مضر اشخاص شته چې هغه د مشرانو بې عزتي کوي په انټرنیټ کې د مشرانو عکسونه پورته کړي د دې پر ځای چې هغه وستایي موږ راولاړېږو د مشرانو بې عزتي کوو خدای مه کړه سبا دا خبرې چې تا کړي دي دا بازار ته راووځي بیا نو په تا کې څه پاته شوه ګوره وروره اوس به داسې وکړو د احتیاط څخه به کار واخلو ما هغو نجونو ته د خبرې استولي دي هغو ما ته اخطار راکړې وایي که چېرې زموږ خبرې رسوا شوې موږ ستا خبرې بازار ته راباسو
خیر زه به یو چاره وکړم اوس یې ستا په مخه ښه زه خپل کار وکړه ځه او لاړم خدای په امان په مخه دې ښه سه دلته راځه چیرې تللی دغه دی خیر دی هغه جانه ته د چا په یاد کات ورغلی یاست ما په باره کې تاسو ورته ویلي وه هغه جانه په دې خطر ورغلم چې هر ورځ به په خونه ننوتلی وي لوښي به یې د لوښي وي لرګي به یې د لرګي وي ما دغه مشکل د حل پوښتنه ځینې کوله چې دی څه مشکل لري څه ستونزه لري هغه به مالدی ستا د زړه حال وایي د بخیر زو د دې پر ځای چې ته ما ته پیدا راورسوې ما ته تاوانونه رسوې ته څه خبرې په دا کوې ته څه باور لرې سبا یې لږ جنجال شي راسره در ما به تا ته پیغور درکوي پلار یې دغه کارونه کول نو تا دغه چیش کړي دي ښه د بخیر زو ستا پوښتنې ته زما څه کوې دوستانو دا ډرامه په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې نو راځو صدیق جان یو دانه ټوکه مو که خپرونې ته ټوکه به یغمه صاحب ورته ووایو خو اول به دغه شاعرانو سره دغه نظر شریک کړو چې دا ځینې شاعران کم نظر دغه ځینې شاعران چې یغمه صاحب د کچردانۍ ته انبار نه ورچي د کچردانۍ بغل ته یې اچي دغو ته به یو داسې نو کاره ورکړو موږ تاسو به بالا په کوڅو کې ګرځو پر سړکانو به ګرځو چې د هر کوره کوچنی راوتي تاکې به وبې کې دا کثافت دانۍ ته ورونه چې ټاکلي ځای ته ورونه چې اول به هغه ته یو نوکاره ورکړه بیا به ورسو دروازه ور وټکوي چې وروره دا کوچني ته چې کثافات په لاس ورکوي هغه ادرس هم په لاس ورکوي چې کم ځای ته یوسي یو د کور مخ ته غورځي دوکاندار جارو وي چرۍ ته ګرده خپله کچره وغورځي رښتیا هم دا فرهنګ باید موږ تاسو په ټولو شاعریانو کې یو دود کوو زموږ همدا فرهنګ دی چې د کثافات څخه زموږ کورونه پاکي هغسې پاک ساتو همداسې خپلې کوڅې باید پاکې وساتو نو په اتفاق سره که چیرې یو مشر کشر وویني چې هغه کثافات بې ځایه غورځي هغه باید هغه ته ښوونه وکړي او دا ځینې خلک چې به د کچردانۍ بغل ته چیر سوی دا ورته وګوره د ښاروالۍ د کچردانۍ نه پاکوي ورته وګوره خو هغه کچردانۍ خالي ولاړې لوڼې 10 متره شاوخوا انبار پراته وي رښتیا هم نو په دې هیله چې ټول لیدونکي خپل کشران دې ته کوچنیان دې ته متوجه کړي چې کله کثافات په لاس ورکوي ټاکلي ځای ته یې واچوي تر څو به هغه منطقه هم د بوی څخه خلاصوي د مرضۍ څخه به خلاصوي ښار به مو هم پاک وي کوڅه به مو هم پاکه وي چې وخت څوک درځي نه کې به خوشحاله ماني چې څنګه ښه پاک خور یې کوڅه د پاک خلک دي نو ټوکه دې تا لور ته کومه ټوکه به په اخري کې ورته وایي یرمل صاحب خبرونه به ورته نشر زه به یو ټوک ورته دوستانو یو وخت یو چا خپل مزدور ته کوچنیان پرې ایښي وه د بازۍ دپاره د ویل ته دوی په بازۍ اخته که موږ بازار ته ځو سودا کړو نو مزدور یې راولاړ سوی د دوی سره په بازۍ کې چې ګوره څه شي خوړلي وو دغه کوچنیانو هغه کوچنیان لږ نه دغسې ویل چیغې والی چې موږ یو شی خوړلی دی ویل څه شي مو خوړو ویل میږی راسه تېر سو ښه دا کوچني ویل میږی راسه تېر سو اوله دغه مزدور هم راولاړ سو کوچني ته د حیواناتو دوا نه ده د حشراتو دوا دا یې راواخیسته ور یې کړې چې دغه وخوري میږی به مو په نس کې در مړ کله چې خاوند رالی د کور مالک راورسېدي ویل چېرې دي ماشومان ویل هغه ډېر قرار بېدی دي بهرول ولې داسې ارام بېدی دي ویل دا میږی تېر کړی ما د چا مې دوا ورکړ نو دوستانو کله چې د کور څخه وځئ خپل ماشومان باندې مو خیال ساتئ فکر پر ساتئ چې دغسې بې ځایه حرکتونه ځنځي ونه سي نو راځو خبرونو ته والله mi arka sambolaki cita cita السلام علیکم درنو لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې جوړ به یاست ټیټ به یاست روغ به یاست ستاسو پام راګرځو د نن ورځو پونډو ورزشي اقتصادي او بېلابېلو خبرونو ته پونډو خبرونو ته ویان زه په خپله کسابانو پریکړه کړې ده چې نور به د کوچنیانو مخ ته چاړه ساتل په لاس کې نه ګرځوي او د دوی مخ ته به وینې نه توي اوس نړۍ ټوله کمپیوټري سوې ده او د هر کار لپاره اسانه ماشین آلات جوړ سوي دي نو کسابان هم غواړي چې د دې کمپیوټري ماشین آلات څخه د کسابۍ په برخه کې کار واخلي
د یوې خوا به د دوی کار اسانه سوی د بلې خوا به د ښار صفایي هم په نظر کې نیول سوي او د بلې خوا به د ماشومانو څخه د چاړه ساتل هم لرې ساتل سوي او غوښې به هم پاکې او سوتره وي او په ټاکلي ځای کې به وي. دا هم یو بل بغلقي خبر. ځینې کسان د حیواناتو سره ناسم چلن کوي او ظلم سره کوي. د آس سره ناسم چلن له وجې د یو موټر ښیښې ماتې سولې او د نوموړي کس 22 پوښتۍ زره سولې. نو پر حیواناتو باندې ناسم چلن ښه کار نه دی. نن د بنایانو د پاره ښه خبر نه لرم خو د بعضې بنایانو د پاره ښه خبر نه لرم. نن یو بنا هغه وخت پر پښو وځړول سو کوم وخت چې ښاغلي بنا خپل کار تر سر تیر کړي او د ټیکهدار لخوا هغه وخت ونیول سو چې کوم وخت د کار تر سر تیر کړي و نو او د کارګرو لخوا د پر پښو وځړول سو تر څو هغه ناسم کار سر ته ورسوي. نو دا بنا پر نورو بنایانو غږ وکړي او ویې ویله چې ښاغلو که تیرې غواړئ چې دغه ستاسو تنخوا معاش حلال وي نو کار تر سر مه تیروئ. خپل کوچنیان د حیواناتو سره په جنګ مه اچوئ او مې هم ورسره پرېږدئ چې د حیواناتو سره لوبې او بازۍ وکړي. د یوې خوا به ستاسو کوچنیان د ناروغۍ څخه په امن کې وي بل به د داسې چرګانو د جنګ څخه هم په امن کې وساتل سي. کوچنیانو ته ډېر وخت د فلمونو د لیدلو لپاره مه ورکوئ ځکه د دوی پر ذهنونو تاثیر کوي او درس د شوق څخه وروسته پاتې کیږي. نو که چیرې غواړئ چې کوچنیان مو لایق زرک او هوښیار اوسي او په مکتب کې هم درجې لاسته راوړي نو د فلمونو څخه یې لرې وساتئ او په خپلو درسونو باندې بوخت وساتئ. همدارنګه دوی ته هغه وسایل ورکړئ چې د دوی په ذهنونه نه خرابوي. تاسو وینئ چې دا ماشوم د هندي فلمونو څخه متاثر دی او ټینګ ټاټا ټیکا ټیکا وایي. دا هم یو بغلقي خبر چې کیمرمین ته په مخ ورغلی دی څونه ښایسته نجلۍ تصویر یې نیولی دی خو دا خواره د خپلې سایې څخه بیریږي. الله منینیکې کله نا کله ښه کول د انسان په تاوان تمام سي. نو چې کله غواړئ د چا سره ښه وکئ اول هغه کس ښه وپېژنو په داسې مصیبت به نه اخته کېږئ لکه دغه ښاغلی. یو بزګر د غنمو د لو لپاره نوی ماشین اختراع کړی چې نه تیل خوري نه هم برق غواړي. د انسان په څیر خوراک کوي کار هم تر اندازې ښه کوي خو 2 زورور کسان غواړي چې دا ماشین وچلوي. دا هم د خوب یو کوچنی خبر. د خوب کارپوهانو په یوه غونډه کې پر هغه موندو او پلرونو غږ وکړي چې تر ناوخته پورې دوی کښېني خپل ماشومان هم در ځان سره کښېنوي او ځینو پلرونو باندې هم غږ وکړي چې خپل اولادونو ته مو موبایلونه په لاس مه ورکوئ چې دوی تر ډېره په ګیمونو باندې وخت تېر کړي. او پر هغه ورونو مندو خویندو بیا هم غږ وکړي چې خپل ماشومان تر ډېره پورې فلمونو ته مه پرېږدئ ځکه چې تر ډېره ناوخته د ماشوم کښېنستل د صحت ته تاوان لري. تاسې دغه ماشوم وګورئ چې په مکتب کې بیچاره په ناستې ویده دي. اوس هم ستاسو پام راګرځو د مختلفو سیالیو خبرونو ته. یو اتیا کلن سپین ږیري 250 کسانو ته هغه وخت په رقص کې ماته ورکړه کوم وخت چې هغوی غوښتله د بابا و مخ ته رقص وکړي. نو بابا هم خپله لکاڼه د مځکې وویشتله او 250 کسانو ته په نیم ساعت کې ماته ورکړه.
پیسې به څنګه پیدا کېږي مال چل ناراضي پیسې به څنګه پیدا کېږي مال چل ناراضي. د نانوایانو د اتحادیې لخوا د نانوایانو سیالي په کار واچول سول او سیالي په دغه رقص سره پای ته ورسېد. نو موړي نای وایي چې کوم رقص کوي د خپل 800 ډوډۍ په ټولې په رقص او شل او بازۍ باندې پخې کړلې. نو نانوایان هم دغه کار د نانوایانو د تشویق لپاره یو ښه زمینه بولي او پر نو نانوایانو غږ کوي چې د کار په وخت کې لږ مو پام وي چې په وړو کې شی درڅخه تېر نه سي. او تاسو وینئ چې د دې نانوایي هم یو پول ترسره کړی دی، یوازې والا یې پر سر وموښتل او هغه یې پخه کړه. دا به د ښاریانو معدو ته ځانونه ورسي. مال چل ناراضي څنګه پولیس به خبره وما مال چل ناراضي وی الله سره د رنګمالانو د خوا د سینګار سیالي په لاره واچول سول. په دې سیالي کې زیاتو رنګمالانو برخه اخیستې وه چې مختلف لباسونه یې نندارې ته وړاندې کړل او دغه سیالي د رنګمالانو د ښه پرمختګ لاره وبلل سوله. خو یو بل رنګمال چې په مخه راته رالی هغه د دې سیالیو څخه ناخوښه و او دا سیالۍ د فساد او درغلۍ څخه ډکې وبللې او زیات یې کړه چې زه د رنګمالانو د سیالۍ خلاف یم ځکه په دې سیالۍ کې درغلي سوې ده. او نوموړي رنګمال خپل کمال د کیمرې مخ ته ښکاره کړ چې تاسو ته هم یو څو ثانیې در وړاندې کوو، تاسو د دې رنګمال کمال وګورئ. نو ځکه یې پر دې تیرو سیالیو باندې ناخوښه برېښي او خپل کمال ښکاره کوي او وایي چې دا سیالۍ باید ما په خپلو موټو ګټلې وای. پیسې به څنګه پیدا کېږي مال چل ناراضي او راځو دا هم د حیواناتو یو ورزشي خبر موږک د بادرنګو د خوراک سیالي په خپله ګټه پای ته ورسولې او پر نورو موږکانو یې هم غږ وکړي چې بادرنګ صحت ته ګټه لري او ورزش بدن سالم ساتي. دا و د دې اونۍ پنډ خبرونو تر بیا ماته اجازه راکړئ. الله مو مل څه خدای پامان. دا دوستانو خبرونه په دې هیله چې د خوښې وړ یې ګرځېدلي. خبرونې وخت هم پر خلاصېدو دی ګران دوستانو. دا وه زموږ د خوږې او ترخې خپرونه در یو بلې داسې خپرونې پورې چې بیا موږ ستاسې حضور ته حاضرېږي. ما ته راکړئ اجازه زه صدیق الله صدیقي او زما دغه همکار اجازه یارمل ته هم اجازه ورکړئ. تاسو ته ښه هفته غواړم. تر بیا پورې مو خدای مل څه ښه هفته ولرئ. خدای په امان.